السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو په نننۍ ویډیو کې درته د اے آی یو داسې کمالي طریقه درخوایم چې په ډیر لږ وخت کې تاسو په کور کې ډیر په اسانه سره د دې نه پیسې ګټلی شئ. دوستانو که چېرې تاسو د فیسبوک اکاونټ یوز کوئ یا تاسو ټیک ټاک یا د یوټیوب اکاونټ استعمالوئ نو په درې وړو پلیټفارمو کې تاسو د اے آی د دې طریقه کار نه تاسو پیسې ګټلی شئ. اوس دوستانو هغه ځوانان د چا سره چې یو کې یو اس اکاونټ وي د ټیک ټاک یا هغه ځوانان کم چې په یوټیوب باندې شارټس اپلوډ کوي یا هغه ځوانان کم چې په فیسبوک باندې ریلز اپلوډ کوي. اوس دوستانو یو طریقه کار دا دی چې مونږ به په اے آی باندې انګلیش کنټینټ جوړو او مونږ به یو کې یو اس کاناډا یعنی څومره چې هم انګلیش کنټریز دي هغه به ټارګټ کوو. د دې وجه دا ده چې دا قسم ویډیوګانې هم زر وایرل کیږي. بل دا چې په دې باندې کوم ویوز راځي په هغه باندې مونږ ته پیسې هم ډېرې سیوا میلاویږي. او بل دا چې دا کنټینټ ډېر په اسانه سره جوړیږي. که ستاسو سره د ټیک ټاک اکاونټ وي نو دا به هم ډیر بهتر وي او که تاسو په یوټیوب په شارټ کې دا اپلوډ کوئ نو هم دا ستاسو دپاره یو بهترین موقع ده. بل طرف ته که تاسو دا په فیسبوک ریلز باندې اپلوډ کوئ نو هم دا یو بهترین طریقه کار دی. دوستانو د اے آی دور دی او هغه خلک کامیاب دي کم چې په اے آی باندې کار کول غواړي او د اے آی سکیلز د کول غواړي. نو دوستانو پوره طریقه کار درته ښایم چې اے آی ویډیوز به مونږ په انګلیش کنټینټ کې څنګه جوړو، د هغه دپاره به سټوري مونږ څنګه لیکو، ایمیجینګ به مونږ څنګه کوو او بیا به هغه سینز مونږ څنګه جوړو. نو اے ټو زیډ طریقه کار درته ښایم په موبایل باندې فری اپ کاسټ. خو د دې نه مخکې که تاسو زما په یوټیوب چینل باندې نوي یئ نو زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د حوصله افزایۍ دپاره دا ویډیو لایک کړئ. زه د موبایل سکرین طرف ته پوره طریقه کار درته ښایم چې تاسو به څنګه دا ویډیوز جوړوئ بالکل فری په خپل موبایل کې. نو دوستانو اوس د دې لپاره د ټولو نه اولنۍ مرحله به شروع کیږي د چیټ جی پی ټي نه. دوستانو که تاسو سره په موبایل کې د چیټ جی پی ټي اپلیکیشن وي نو دا هم تاسو اوپن کولی شئ او که د چا سره په موبایل کې دا نه وي نو سمپلی تاسو ګوګل ته لاړ شئ. په ګوګل کې تاسو سرچ کوئ چیټ جی پی ټي. اوس دوستانو زمونږ د سټورۍ آغاز د دې ځای نه کیږي او په دې ځای کې به تاسو په غور سره دا خبره یاد وساتئ چې تاسو په کومه ژبه کې هم تاسو ویډیو جوړول غواړئ، که هغه په انګلیش کې وي، که هغه په اردو کې وي، که په پښتو کې وي، نو سمپلی به تاسو په هغه ژبه کې دې ځای کې ولیکئ. تاسو په اردو په پښتو کې هم لیکلی شئ او د هغه نه بعد چې تا له کومه سټوري په کار ده نو ته ورته دا سمپلی ووایه چې دا سټوري ماته په انګلیش کې په کار ده. لکه مطلب ما له یو سټوري تیاره کړه خو چې دا سټوري ماته په انګلیش کې وي نو سمپل تاسو ته په انګلیش کې یو سټوري تیاره شي یا په اردو کې تیاره شي. دا ډیره سمپل طریقه کار دی. نو که تاسو په انګلیش کې اوس ویډیوز جوړول غواړئ نو ستاسو سټوري په انګلیش کې به په کار وي او که تاسو په اردو په پښتو کې جوړول غواړئ نو ټرانسلیټ ټو انګلیش، ټرانسلیټ ټو اردو، پښتو دا تاسو سمپلی لیکلی شئ. نو دوستانو چې کله دا تاسو ولیکل نو سمپل به تاسو په ایرو باندې کلیک وکړئ. دا کوم ایرو چې تاسو ته په نظر راځي په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. اوس دوستانو په دې ځای کې ما لیکلي چې رایټ ا شارټ سټوري انګلیش ګرلز اینڈ هیز فرینډ ان ایونٹ. په یو ایونٹ کې به یو انګریزه جینۍ یو به ملګری د سکول یو ایونٹ به چې ماته یو شارټ ویډیو پکار دی. سمپلی تاسو کتای شئ چې دې ځای کې ماته سټوري مکمل کمپلیټلی چیټ جی پی ټي تیار کړه. اوس به دوستانو د دې نه بعد زه څه چل کوم چې سمپلی د دې سټورۍ یخ ته چې کوم به زه سکرول ډاون کم او دې ځای کې به زه ولیکم پرمپټ. سمپلی تاسو ولیکئ چې پرمپټ، بس اټومیټیکلی چیټ جی پی ټي ستاسو نو هوښیار دی، هغه به اټومیټیکلی ستاسو ویډیو چې کوم ده هغه به پرمپټ ته کنورټ کړي. اوس دوستانو پرمپټ مطلب دا دی چې په دې ویډیو کې چې کوم سینز دي هغه به تیار شي. لکه سمپلی تاسو په سکرین باندې په نظر تاسو ته راځي چې اولنۍ چې 2 یا 3 یا 4 قسمه سټوریز چې کوم دي هغه تیار شي. خو په دې سټوري کې بیا سینز دي لکه څنګه چې مونږ ویډیوز یا ډراما یا فلمونه ګورو په هغه کې ډفرنټ سینز مونږ ته راځي. نو په دې ځای کې تاسو کتای شئ چې فرینډشپ فیسټیول دی، اولنۍ چې کوم سینز مونږ له راغی د لوس ټیکټس دی او د لاندې چې کوم 3 نمبر دی، 4 نمبر، لکه په دې ځای کې تاسو ته مختلف پرمپټس تیار شو. اوس دوستانو پرمپټ چې کوم دی نو دا سینز دی، په دې کې چې کوم ایکشنز، کیمرا انګل، دا ټول نو دوستانو اولنۍ چې کوم زما کوم اولنۍ چې کوم سټوري دی دا کوم پرمپټ دی نو دا به زه سمپلی په دې باندې به زه کلیک وکړم او دا به د دې ځای نه کاپي کړم. اوس به دوستانو زه به لاړ شم سمپلی اسان طریقه کار دی، زه به د دې ځای نه لاړ شم ګوګل ته او ګوګل به زه اوپن کړم. نو دوستانو په سمپلی به زه اوس په ګوګل کې سرچ کوم ګروک اے آی. دوستانو ګروک اے آی دا یو داسې بهترین ټول دی د اے آی چې په دې ځای کې تاسو لاتعداد ویډیوز، ایمیجینګ، هر قسمه شی جوړولی شئ بالکل فری اپ کاسټ، بالکل صفا سوتره په فل ایچ ډي فارم کې.
دوستانو دې ځای کې به زه په دې باندې کلیک وکم او آلریډي په دې ځای کې زما اکاونټ ما جوړ کړی دی. دوستانو که کومو دوستانو ته په ګروک AI کې د خپل اکاونټ رجسټر کولو طریقه نه ورځي نو دوستانو زما په یوټیوب په چینل باندې بل یو ویډیو هم پرته ده د ګروک AI په باره کې. په هغه کې ما دا اکاونټ جوړ کړی دی او سیمپلی په جیمیل باندې ساين اپ کول دي. په دې ځای کې تاسو هغه کولی شئ. اوس دوستانو په دې ځای کې څه اهم سیټینګز دي هغه به مونږ کوو. اوس بدلته دوستانو موږ په اټو باندې کلیک وکړو او په د دې ځای نه به بعد بیا به موږ په کسټم انسټرکشنز کسټمایز باندې کلیک وکړو. دوستانو دا ډیر اهم سیټینګ دی. که دا تاسو سکیپ کړو نو تاسو د ویډیو کوالټي یعنې به ښې نه راځي او دلته هر یو سړی ډیر زیات میسینګ. اوس دوستانو په دې ځای کې به چې لاندې د دې نه بعد به دوستانو موږ په بیهیویر باندې کلیک وکړو. دوستانو دا ډیر اهم سیټینګ دی. په بیهیویر باندې چې کله موږ کلیک وکړو نو موږ ته به داسې قسمه انټرفیس شو شي. دوستانو لاندې چې کم د ټولو نه اخیره کې تاسو ته دا کم اټو جنریټډ ویډیو ښکاري نو دا به مونږ بند کړو. په دې ځای کې تاسو کتلی شئ چې زما دا بالکل آن دی. نو د دې مطلب دا دی چې ګروک AI به اټومیټیکلی ستا ویډیو جنریټ کوي په خپله مرضۍ سره. نو مونږ به دا قسمه سیز چې کم دی دا به مونږ بند کړو. مونږ خپله ویډیو چې کم دی هغه په خپله جنریټ کول غواړو په خپله مرضۍ سره. نو دوستانو دا اهم سیټینګ دا وشو. اوس به دوستانو مونږ ایمیجن ته لاړ شو. په ایمیجن باندې به کلیک وکړو. په کریټ ایمیج باندې چې مونږ کلیک وکړو نو مونږ ته به دا قسمه انټرفیس شو شي. اوس په دې ځای کې تاسو کتلی شئ چې په ګروک AI کې دا ډیفرنٹ چې څومره سیزونه تاسو ته په نظر راځي نو دا ټول سیزونه دې ځای کې تیاریږي. اوس دوستانو سیمپلی په دې ځای کې به زه خپل هغه پرمپټ کوم چې په چیټ GPT کې ما لیکلی دی نو زه به چیټ GPT ته لاړ شم. هغه پرمپټ اولنی سین چې کوم دی هغه به زه راوړم او دلته به یې پیسټ کړم. سیمپلی دوستانو زما چې کوم پرمپټ و هغه ما په دې ځای کې پیسټ کو او په دې ځای کې تاسو ګورئ چې جنریټ کیږي. زما د پرمپټ چې کوم ریلیټډ ما ته تصویر دی هغه به اوس دې ځای کې جنریټ شي. اوس دوستانو په دې ځای کې به تاسو ته مختلف قسمه ایمیجنګ چې کوم دي ایمیجز چې کوم دي هغه به جنریټ شي. اوس دوستانو په دې ځای کې به تاسو چې کوم یو ایمیج تاسو خوښ وي په هغه ایمیج باندې به کلیک وکړئ او د هغه ایمیج نه به اوس مونږ دې ځای کې ویډیو جوړو. اوس دوستانو په دې ځای کې هم ډیر زیات ملګري چې کوم دي هغه اهم غلطي کوي. دوستانو ویډیو په غور سره وګورئ ځکه چې په دې ویډیو باندې ما ډیره خواري کړله چې تاسو هم د دې نه څه نه څه فایده واخلئ. اوس دوستانو دلته چې د اولنی کم تصویر چې دی نو دا زما خوښ دی او تاسو په هر یو پکچر په دې ځای کې به تاسو ته ډیفرنٹ ایمیجز په نظر راځي چې کم ستاسو خوښي په هغه باندې تاسو کلیک کړئ. نو اولنی چې کم ایمیج دی دا زما خوښ دی. نو اوس به زه د دې ایمیج نه ویډیو څنګه جوړوم. نو اوس دې ځای کې دوستانو تاسو چې کم پرمپټ کاپي کړی د دې ایمیج دپاره او تاسو ته دا ایمیج جوړ شو نو اوس به دوستانو تاسو هغه پرمپټ راواخلئ او په دې ځای کې به تاسو پیسټ کړئ او په ایرو باندې به تاسو کلیک وکړئ نو تاسو ته به ویډیو جوړه شي. دوستانو د دې نه مخکې زما چې څومره هم دوستان دي هغو زیات تر ماته میسیجز کړي دي. هغه وویل چې یاره په ګروک AI باندې مونږ ویډیو سیمپلی په دې طریقه سره جوړو خو زمونږ ویډیو جوړیږي نه. نو دوستانو یو خو دا دی چې ګروک AI تاسو له کله ویډیو جوړئ نو تقریبا دا د 50% یا 57% پورې لاړه شي دا کینسل شي. تاسو به دا ریمیک یعنی دوباره به دا تاسو بیرته پریس کړئ او دا ویډیو به تاسو جوړ شي. خو زیات تر ملګري په دې ځای کې دا غلطي کوي چې دا کم پرمپټ چې دی نو هغه په دې ځای کې نه پیسټ کوي او بلکې سیمپلی هغه په دې میک ویډیو باندې کلیک وکړي. نو په میک ویډیو چې ته کلیک وکړي نو ستا د سټورۍ کې چې کومه ستا سټوري ده نو بیا ګروک AI هغه اټومیټیکلی یعنی په خپله جنریټ کړي نو هغه ویډیو بالکل بیا برابر نه وي. نو دوستانو ستاسو چې هر کله کومه سټوري وي اول به تاسو هغه سټوري دې ځای کې د پکچر نه لاندې په دې ځای کې تاسو پیسټ کړئ او بیا به د هغه نه بعد میک ویډیو ووایئ. که ستاسو ویډیو نه جوړیږي نو بار بار به تاسو ریلوډ کوئ. تقریبا 2 یا 3 پیره چې تاسو ریلوډ کوئ نو په دې ځای کې ستاسو ویډیو جوړیږي. او که فرض که تاسو ریلوډ کوئ نه نو په دې ځای کې سیمپل تاسو په دې کم د ډاونلوډ چې کم ایرو دی په دې باندې کلیک کوئ نو په ګیلرۍ کې به ستاسو ویډیو چې کم دی هغه به بالکل په جینون طریقې سره را ډاونلوډ کیږي. نو اوس دوستانو دا سیمپل طریقه کار دی په هر یو ژبه کې سیمپلی په اسانه طریقه کار سره په دې ځای کې تاسو د انګلیش کنټینټ اردو کنټینټ څنګه چې تاسو ته په نظر راځي چې زما ویډیو چې کم ده هغه تیار شوه نو د قشن تاسو په هر یو ژبه کې هر یو سیز که ایونټس وي که سکولز وي که گیمز وي که هر قسمه سیز وي نو په دې ځای کې تاسو سیمپل دا قسمه ویډیوګانې جوړولی شئ. دا تاسو په خپل ټیک ټاک باندې هم اپلوډ کولی شئ په خپل فیسبوک کې هم اپلوډ کولی شئ او د یوټیوب په شارټ کې هم اپلوډ کولی شئ او دا قسمه ویډیوګانې 100% وایرل کیږي
او ګارانټۍ سره زه تاسو ته دا وایم که دا تاسو په ټیک ټاک باندې اپلوډ کوئ که په فیسبوک یا یوټیوب باندې اپلوډ کوئ نو دا به تاسو ته ډیر زیات انکم ګټي ولې چې دا قسمه ویډیوګانو باندې ډیر ویوز راځي او د دې چې کوم آډینس دي نو هغه به ټوټلی یورپین کنټریز والا وي. نو دوستانو که ویډیو د باندې خلک لیدلي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ او زموږ د حوصله افزایۍ دپاره برای کرم تاسو کمنټ سیکشن کې زموږ د حوصلې دپاره کمنټس هم کولی شئ او د خپلو دوستانو سره دا قسمه ویډیو شیر کولی شئ. د نورو اهمو او داسې ویډیوګانو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د الله په امان.